بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ولې پروټیکشن مینستریمینګ ته اړتیا ده؟ اکثره وخت دا پوښتنه کیږي. نو که چیرې په بشري پروګرامونو کې پروټیکشن مینستریم سي، یا مثلا د خوندیتوب اصول په بشري پروګرامونو کې تطبیق سي، نو ګټه یې دا ده چې موږ ته دا اطمینان راکوي، دا ډاډ راکوي چې پروګرام په صحیح ډول باندې تطبیق شوی دی. په پروګرام کې ضرر رسونه نه وه، په پروګرام کې تبعیض نه و، په پروګرام کې خلکو د نظر د شریکولو حق درلودی، او د پروګرام د تطبیق په جریان کې خاص ضرورت لرونکو کسانو اړتیاوې په نظر کې نیول شوې، دوی د لاسرسي په اړه باندې فکر شوی. یعنې دا زموږ سره کومک کوي چې موږ ته دا اطمینان راکړي چې په پروګرام کې هیڅ ډول ستونزه نه وه، د خلکو خوندیتوب په اصطلاح باندې حد اکثر ته رسېدلی و، او دوی د پروګرام څخه په صحیح ډول باندې ګټه پورته کړې ده، او پروګرام په صحیح ډول باندې تطبیق شوی دی. او ترڅنګ یې د ټولو مهم شی دا دی چې د خلکو خوندیتوب چې ډېر زیات مهم دی د بشري پروګرامونو تطبیق په جریان کې، هغه به اطمیناني شوی وي. د پروټیکشن مینستریمینګ په وسیله باندې بشري او خیریه بنسټونو دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې دوی فعالیتونه ډېر زیانمن او متاثره خلک او ډلې په نښه کوي. یعنې مطلب دوی هغه د خپل د پروګرام کرایټریاوې او د بشري ناورین په جریان کې د مرستو رسولو ټول برخې او عناصر په نظر کې نیولي دي. او بل دا چې دوی ته دا ډاډ ورکوي چې مطلب هغه ډېر زیانمن کس ته خدمات رسېدلي دي، او بل دا چې دغه زیانمنو کسانو ته خدمات بې له تبعیضه، بې له ناوړه ګټې اخیستنې، خدای نخواسته بې له کم تاوتریخوالي او بې له کم غفلت او بې پروایۍ څخه په خورا باعزته ډول دوی ته مرسته رسېدل ده یا رسېږي. او دا کار یا د پروټیکشن مینستریمینګ بله ګټه دا ده چې بشري او انساني حقوقو ته وده ورکوي. نو بشري پروګرامونو کې د پروټیکشن مینستریم یا پروټیکشن مینستریمینګ ستاسې سره کومک کوي چې ستاسې بینیفیشري د هر ډول ستونزو څخه وساتي، بل دا چې پروګرام مو په صحیح ډول باندې تطبیقیږي. مننه، ښې چارې.